ملګرو سلامونه، ډیره زیاته مینه د رهبر ټي وي تاسو ګورئ. نن موږ یو ډېر ښکلې سیمې ته راغلي یو په چکر باندې. مازدیګر نه تر ماښام د سیند په غاړه څومره خوند و، د کالام د سیند په غاړه، او خدای خبر چې دا د چا د وینو ډک و چې زاهد وڅکلو جام د سیند په غاړه. یقینا ډېره ښکلې کچه کوټه ده. په دې کې نن ډېر درانه پښتانه ملګري ناست دي. زه ورنوځم د ملګري بهر ته وباسو، نور چکر ویو، د غریزې سیمې در باندې ګورو، غر در باندې ګورو. ماشاءالله دا څومره یوه ښکلې کمره په دې غره کې، د دې غره په دې لمن کې ورسره څه ښکلې ګلالي ګلالي ملګري ناست دي. هغه پښتو یوه ټپه ده که نه، بلکې شعر دی چې زه د مذهب پوره قایل یم او کلتور هم منم، زما اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. ملګرو سلامونه درته کوم، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ زبي ظهیر را سره ناست ته په خیر راغلې قطر نه وروره؟ شکر دی الحمدلله. الله ته وایه خپل حال. دا زمونږ د قطر مسافر دی، بیا راځو. زمونږ نه پوهېږم چې طلبغان ورته مهربان بنګالي ووایو که مهربان افغان ورته ووایو. خو مهربان افغان ور هم را سره دی، دا د سعودیه مسافر دی راغلی دی. وروره سلامونه او احترامات. مننه ظهیر صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، قدرمن شئ. خوشحاله سوم چې له تاسو سره مراکه بانډار کې به برخه اخلو او امید لرم چې تاسو هم روغ او جوړ وئ. حاجي ګله زو مخکې در باندې شعرونه مه ورو، مشاعره هم در باندې ګورو. دا ټولو ملګرو ته نور عالم خان ناست دی. نور عالمه ته ښه یې که نه؟ ډېره مننه، سلامونه درته. خوشحاله اوسئ. ما ویا جان ته هم ښه یې که نه؟ اتل افغان صاحب السلام علیکم. ټولو ملګرو ته ستړي مه شئ وایو. خدای دې وکړي چې دغه خپرونه مونږ او ظهیر دې سره یو ځای وګوري او دغه د ملګرو بانډار نه خوند واخلي. راځئ تاسو راوځئ او زه مونږ به در سره انشاءالله په کیمره بهنۍ کې کار کوو. راځئ دا ملګري به راوځي، بیا به دو ګاډي ته خیږي، بیا به ځي. ډېره ښکلې هوا یار، ډېر زبردست. ښه دا ملګري و دې ګاډي کې روانېږي، د دې غره لمن ته به ځي، بیا به هلته چې مونږ کوم ځای کې بنډار کوو، ناسته کوو، د هغې سیل به هم در باندې کوو. له مونږ سره اوسئ. تاسو ګاډي کې کښېنئ، هغه سټایل مړه اوس دې باندې بیا ساز لګو څه وي. ښه افغان صاحب لګیا دی د ګاډي نه خبره چې په استفادې سره